یو حدیث کی راضی بخاری شریف کشتا چې د قیامت ته نږدې به یو حبشي بادشاه راشي بد شکله او په بیت الله به حمله وکړي بیت الله به ټوټې ټوټې کړي تیږه تیږه به کړي او بیت الله کې دننه یو خزانه پرته ده دې کې اوس هم خزانه شته سره اوس 100 پکې پراته دي دا له حضور پاک زمانه کې مخکې حضرت احدار چې به خلکو نظرانې راوړې دي کې به منجور لور دی هغه به هغه خزانه کې کېښوده عمر صاحب وی دا خزانه او سراسپلم او بیت المال ته وقف کوم چا ورته وی دا کار نشي کولی وی ولې نشم کولی د امیر المؤمنین هم بادشاه یم وی ستا نه مخکې حضور پاک نه دی کړی او حضرت ابوبکر نه دی کړی تی څنګه کې بس حق دک ادرید وی هم المرآن یقتدا بهما وی دا هغه دوه کسان دي چې د هغې تابعداري پکار خزانه پرېښوده اوس هم خزانه پرته ده دغه حبشي بادشاه چې بیت الله ټوټې ټوټې کړي نو هغه خزانه به ترې وتښتوي او بس بالکل قیامت ته نږدې بالکل قیامت ته نږدې د دې بیت الله چې کوم دننه روح دی هغه به ترې وځي هغه روح به ترې وځي صرف دیوال به پاتې شي به لاړ شي د نبي علیه السلام د روضې مبارکې دروازې سره به ودرېږي چې کوم د بیت الله روح دی د روضې مبارکې دروازې سره به ودرېږي او په نبي علیه السلام به سلام واچوي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله نبی علیه السلام به جواب ورکړي وعلیک السلام یا بیت اے بیت الله پتا دې سلامي نو حضور پاک به تپوس وکړي وی تا نه دا تپوس کوم چې تا سره زما امت څه معامله وکړه او تا ورسره څه معامله وکړه زما امت تا سره څه معامله وکړه او تا ورسره څه معامله وکړه بیت الله به ورته ووایي چې زما معامله خو دا ده چې کوم انسان په اخلاص په نیت ما له راغلی دی او زما عمره یا حج یې کړی ګوره لفظ د اخلاص پکې دی ګورې ریاکارۍ له نه هلته چې دی ریاکارۍ له به نه دی صرف دې له به دی چې په ما یو فریضه ده زه هغه ادا کړم او الله زما نه راضي شي نو چې د اخلاص په نیت زما حج او عمره کړې ده نو ما دا ذمهداري اخیستې ده چې د قیامت پر ورځ به د هغې له د خدای په دربار کې سفارش کوم او دا الله رسوله بیت الله ورته وایي چې کوم سړی ما له عمرې له او حج له نه دی راغلی د هغه د سفارش ذمهواري ته واله نبی علیہ السلام وی د هغې د سفاري ذمهواري به زه واخلم دا بالکل قیامت ته نږدې به داسې کې ما ویلو چې بیت الله شریف لومبې فرشتو د جنت راوړی بیا آدم علیه السلام جوړ کړی آدم علیه السلام نه پس شیس علیه السلام جوړ کړی ځکه زمانه به تېرېدله او دا بیت الله شریف په یو وادي کې دی په یو خوړ کې یعنی یو لاندې علاقه کې دی نشیبي علاقه یو طرف تم ته غرونه دی او بل طرف تم غرونه دی نو چې کله سیلاب راشي او باران وشي نو نیغې د بیت الله په د علاقه راځي نو دا په یو اوچت ځای او په هغه زمانه کې یو ټیلم اوچت ځای خو بیا هم اوبو چې بهاو زیات شي او د اوبو هغه تیزوالی زیات شي نو اوبو چتېږي نو دا بروان شو هغې نه پس بیا حضرت ابراهیم علیه السلام جوړ کړی څلورم نمبر فرشتو بیا آدم علیه السلام بیا شیس علیه السلام او بیا ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام سره د جوړ کړ او دا هم په قرآن شریف کې ذکر دی قرآن شریف کې رب العالمین د دې ذکر کړی وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم بیا یو ډېره ښایسته دعا مې ابراهیم علیه السلام کړې د اسماعیل علیه السلام سره بیا روان شو سیلابونو کې یو قوم د عمالقه هغوی جوړ کړی د هغې نه پس بیا جرهم قبیله جوړ کړی د هغې نه پس قصی یو قبیله د هغوی جوړ کړی د هغې نه پس قریشو جوړ کړی دا قریشو چې کله جوړاو نو دې کې ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری
لږ د عمر اختلاف شته خو راجح دا دی چې حضور پاک د 25 کال او څوک کم یادوي خیر او دا بیت الله روان شوی و دې کې دراړونه پیدا شوي چوندې پکې پیدا شوي چوندې او چا ګوتې نه شوې وروړلې هلکه وایي که دا روانه و نو هسې نه څه نقصان راته ونه رسي اوس هم ډېر خلک یې جومات دې زوړي ګوتې نه وروړي یاره دا به څوک روانوي دې کې خو عبادت شوی دا خو چې مونږ په سسکو روو هسې نه څه مسله راته پېښه نه شي دا د شیطان وسوسې دی ته چې دا جومات روانه د بېعزتۍ په خیال خو یې نه روانه د خدای د کور د ختمولو په بنیاد خو یې نه روانه په دې خیال خو ته دا جومات نه لاړې چې عبادت پکې ختم شي او دا خدای د کور سپکاوی راشي ستا نیت خو دی چې خشتی جوړو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جماعت دا مسجد نبوی روان کوي نانو او خشته جو په دې جماعت کې بعض وخت کې د توتکرو جالي وی بابل ډیرو جماعتونو کې مالی دی څوک یې نه روانه اکثر په یو جماعت کې مینو د لاندې وتخل په ټوپړاوي ځان د کړي چې دا اول جماعت کې نه پریوځي الکه دا اولی یره داس برګان دي ماشاءالله دې توتکرو کم دی چې لیسته څو روجې یې نیولې څونه تهجدونه یې کړي د کم دی نزبرګ شو د خدای مخلوق دی چرن پرن د خدای ذکر کوي ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم او د حدیث نم ثابت ده چې دا مارغان او کبان چې څومره دي دا د الله تسبیح وي دا ثابت ده حدیثونه ټیک ده لیکن دا غي دا مطلب نشو چې د خدای د کورس پکاوي دی پکې وشي تا وتلان دی نه په خپل کور کې به پرې دی چې ستا کور کې جال واچي نو بیا خدا نه وایي چې دا زبرګ دی سره د زبرګ ډی تکې او ختمه نو تا وتلان دی نه رومال تللی چې غول لاندې پرېونه دي او دا چنګه چونګه چې کوي جومات کې چنګ چونګ مناسب دی خلق د مانځه نه وباسي د نفلو نه وباسي د جومات د مارغانو ځای خو نه دی کور مارغان ساته جومات د توتکرو ځای خو نه دی دا جالې مه پرېږدی په جومات د مخکې نه یې لر کوی چې بچي وانه چې اکثر دا ماشومان بچي وي د دې مارغانو په جومات کې جالې کې را پرېږدي پکې یو وی مړ شي پیشوګان راشي وی تقتی جومات صفا به ساتی ښه جومات پاک ساته چې یو مرغۍ در نه پکې جاله وانه چي او نه پکې یو توتکرې جاله واچي دا ټیک ده چې مرغۍ بې ځایه وجل ښه شی نه دی د بچو په وخت کې ښکار هم ښه شی نه دی لیکن جومات به صفا ساته نو دا مې دې پورې وي یاره وی دا جاله به سین ختمه او دا خدای دا شیطان وسوسه اچوي چې ورې مه دا جومات مه نړوه شیطان وسوسه اچوي چې دا جاله مه روانوه چې دا چنګه چونګه کوي چې د خلکو منځونه خراب شي دقه رنګې د خلکو زړه کې دا شیطان وسوسه اچولی وه چې دا بیت الله به نه روانې څه نقصان پېښ نه شي چا ګوتې نه ورو یو پکې یو اجدها خامارو په دې بیت الله کې او تاریخ لیکي هغه دومره غټ خامارو چې د هغه سر د کټي عمره د میخې د بچي عمره اوس هم دا غټ خاماران شته او کله به سر روچت که نو په دیوال به یې کېښو چت یې نړېدلی نو چې خوله به یې وازه کړه نو خلکو به یېرېدل ته نو دا دوه وجې وې یو خدا چې دا بیت الله روانه و څه خفت را پېښ نه شي او بل دا مار چې دی پی الله پاک ډېر لوی ذات دی او لوی بادشاه دی څوک وایي حضور پاک لا نابالغ وګورئ د اختلاف په تاریخ کې شته څوک وایي د 25 کال یو ځل یو مارغه راغی یو غټ مارغه او دی خامار سر روچت کړی په دیوال د پاسه یې ښودی مارغه پرې راغوټه شو او دا خامار یې په پنجو کې اوچت خلکو اولید ټول چې هغه د چغې کړې خلکو خامار خو یې وتښتاو ویې تښتاو لرې یوړه چې ته خدای چې څه یې ورسره وکړل نو د خلکو درونه د خامار یره خو ختمه شو اوس هم داسې بازونه شته په دې ځنګلونو کې چې هغې ګډان اوچتی حملو کې ګډ اوچت کې ویې تښتی هغوی چیلی اوچتی هغوی اوسۍ اوچتی حمله پې کوي هغوی په دریاب غوټه ووی
او سره د وزرو که سمندر دریاب کې ننوځي او د غټ نه غټ کپ په پنجو کې ونیسي وزر یې لقی او بار روځي او دی ویې تختی دا د خدای مخلوق شته نو د خلکو د زړه نه دا یو مسله خو ختمه شوه چې د ښامار یره وه وا دویمه وه بس بعضې کسان راوچت شو او ورغلل وی مونږ خو دا بیت الله روانه و دې دپاره یې نه روانه و چې د دې بېعزتي کوو دا خو جوړول پکار دي چت یې ختم شوی دی نړېدلی دی او دیوالونو کې چوندې پیدا شوي دي بس سسکور یې راواغېست او ډز ډوز یې شروع کړ نور خلک هم ورغلل بیت الله غونډونه ړه وی هلکه حلالې پیسې به لګو حرامې به نه لګو چې چا سره حلالې پیسې وی هغې راوړې او د بیت الله جوړولو کې لګول او په دغه ورځو کې په جده کې په بندرګاه کې یو جز مات شوی او غرق شوی و د هغې تختې یې راوړل او هغې کې چې کوم میخونه او سیخان و هغې یې راوړل هغې هم پکې استعمال کړل بیت الله شریف یې جوړ کړ حلالې پیسې کمې وې لږ ځای اعتبار پرېښود هغې ته حتویم وایي که تاسو څوک تللی یې خدای هم ټول بوله نو د بیت الله نه د شمال طرف ته شمالي طرف ته شمال مغرب طرف ته لږ ځای بار دی خلک ورننوځي په هغې کې ناوه مبارک هم د اوبه هم پکې بیږي دا څه حصه د بیت الله ده بیت الله یې جوړ کړه خو چې د حجر اسود د ځمکې نه 4 فوټه او 100 انچه اوچت کړ د بیت الله دغه د حجر اسود ځای د پخوا نه دي ته د تاریخ معلومو چې د حجر اسود دغه ځای ده نو جګړه جوړه شو د یو قوم مشر وی دا به زه ږدم د بل قوم مشر وی دا به زه ږدم د بل قوم مشر وی دا به زه ږدم دومره سخته جګړه جوړه شوه چې قسمونه یې خوړل چې وینې به تویوم دا به زه ږدم یا به ځان وجدم یا خلک او د دوی سخت قسم به ده چې پیالې کې به یې وینه راوړه په هغې کې به یې لاس ور ډوب کړه نو پیالې کې د هر قوم مشر وینه راوړه او په هغه وینه کې لاس کته کړه دا د دې نښه ده چې دا د لاس مې په وینو ګنده کړه بس زه به یا وینې خپلې تویوم یا پردی خو دا کار به کوم اخره کې بعضې مشران راغونډ شو چې ظالمانو دا څه کوئ فیصله په دې شوه چې سار وختي لومبي جومات ته څوک راغی د هغې اختیار که هغې په خپل اږدي او که د بل چا په لاس اږدی بس څوکیداران یې کېنول لومبي جومات ته محمد مصطفی راغی صلی الله علیه وسلم او حضور پاک د دې په بنیادونو کې ګورې کار هم کړی چې لومبی راغی خلکو وی جاء الامین جاء الصادق الامین هغه رښتونی او هغه امانتګر راغی راورسېد د خلکو د حضور پاک ډېر زیات قدر کو دې وخت کې د پیغمبرۍ دعوه نه وه کړې نو د هر چا په زړه کې د رسول الله مبارک قدر و او بې انتها قدر به یې خلکو کو کونډو به یې قدر کو ځکه خدمت د کونډو به یې کو یتیمانانو به یې خیال ساته د هغې رشتهدارانو ځکه د یتیمانانو قدر به یې کو د میلمنو خدمت به کو حضور پاک ښه صفتونه پکې قسم په خدای د ماشوموالي ټول رشتہ دارانو سره ښه تعلقاتو که چا به ورسره غم خالي نه م کوله نو حضور پاک به ورسره نه کوله او چې چاته به تکلیف و هغې کې به یې ورسره مدد کو او چې په لاره به څوک تلل او یو بوجی پیټې به ورسره و هغه به وړی نه شو نو حضور پاک به ورسره وړه د ماشوموالي نه خدای طاقت ورکړی چې چا سره به داسې و چې چا به تنګه و هلکه تا سره خو زما قرض شا به راکړه رسول الله مبارک به ورسره امداد سره ډېر زیات د خلکو د ټولو مکې د خلکو خوښ چې کور به څوک نو او کور کې به یې کونډه بیبي پرېښې وه خاوند به یې مړو یا به په سفر تلي نو نبي علیه السلام به هغوی له خدمتونه کول او کار به یې ونه کړ ټوله مکه کې مقبول انسان او خلکو به ورسره امانتونه یې ښودل د خلکو په دونه اعتماد خلکو به یې قدر کو غلو به هم پرې ډاکه نه اچوله چې په لاره به تلو خلکو به عزت او قدر کو نو چې حضور پاک راغی جاء الامین هغه امانتګر راورسېد امین به ورته خلک وایي امانتګر دا زمونږ امین نه دا څه بېکاره شی دی دا د خو نوم امین دی نور پکې څه خیر نشته هلکه بشیر جانه ټیک مې وایي که غلطه مې وایي نه مړه سم وایي یارېږه ته ما ټیک مې وایي که غلطه صحیح ده که نه تا ته خو ته څه خیر نه یې در رسېدلی خیر در رسول هذا بیا خو دروغ وي ظالم دی وایي ما ته یې خیر رسول دی ما له خو یو ځل ډوډۍ کړې وه
او دونه خورې پکې اچولې او دونه خوروا چې هغه به وي دا سکا تر ماښامه پورې مې اوبو تړه نه کېده. نو امین د حضور پاک نوم نو خو امانتګر ته وایي امانتګر ته. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امانتګر او صادق به ورته خلک وي. د ډېرو خلکو صادق نومې دی نوم نو صادق معنا رښتونی. تاسو خپله سوچ وکړئ چې یو انسان په امانتګر او په رښتونې مشهوري هسې خو نه مشهوري. نو چې حضور پاک جومات ته راغی ټولو چغې کړې رښتونی راغی هغه امانتګر راغی یا صادق یا الامین. ګوره اوس هوښیارتوب ته د حضور پاک ګوره. ما یا د یو انګریز یو جمله وه او هغه چا ترجمه کړې و په اردو کې ما هغه وکته ناشنا خبره یې لیکلې وه وی د مسلمانانو پیغمبر د ماشوموالي نه ډېر زیات هوښیار و. وی دومره هوښیارتوب په ټول انسانیت کې په چا نشته کوم چې په حضور پاک کې تیر شوی. ګوره ټولو خلکو منلی. اوس یې هوښیارتوب ته وګوره. رسول الله مبارک چې راغی د عربو سرداران ټول را جمع شو ځکه چې فیصله په دې شوی که دی په خپله ږدي او که دی په بل چا ږدي. نو نبي علیه السلام مبارک وی زه یو فیصله کوم وی بالکل مونږ په تا بس مونږ اعتماد کړو جړومبې څوک را شعر څوک یو. نو یو څادر یې پیروړو هغه یې خور کو. نو حجر اسود یې راواغېشت دا د انسان د سر عمره و دونه کاڼې غونډې هغه یې راواغېشته او په هغه څادر کې کېښود او د قوم چې څومره مشرانو ټول یې راوغوښتل وی راشئ د څادر په لس کې ونیسئ او دا څادر اوچت کړئ. ټول مشران رالل او د څادر په لس کې ګوټونه او غاړې ونیولې او په شریک یې څادر اوچت کړ. هلکه حجر اسود به ټول اوچت کړه که د ټولو په کیسه وشوه او بیا رسول الله مبارک یې هغه اوچت کړ نو په خپلو مبارکو لاسونو راواغېسته او چې دا کوم ځای پروت دی په دقه ځای کې حضور پاک ولګه. د خلکو دغه نه یا هم ختمه شوه جګړه یې ټوله د ټول قوم هر یو قوم قسم کړی لکې خو به سبا دا وه چې ما چې قسم کړی نو د ټولو په کیسه وشو ټولو بیت الله دا حجر اسود اوچت. دا قریشو په زمانه کې جوړ شو او رسول الله مبارک پکې په خپله کار کو. نبی علیه السلام یو لنګ والی و کمیسې هغه وخت کې نو نه ټوپۍ وه. حضرت عباس یې تره دی هغه ورته ویل واره دا تیږه چې راوړې د اوږه به دله کوک کي دا لنګ اوس پړه او د دې سیسه بره واچوه په دې اوږه باندې سیسه به لاندې او یې ځان دبئ او څه په دې اوږه باندې واچوه چې دا تیږه د له اوږه نه خوږئ. هغوی خو دا پروا نه ساتل عرب قریش خو به بربند ګرځېدل هېڅ پروا نه او دسمات یې چې بدلل نو د کور کوسې نه به یې پرتوګ لرې کړ او دسمات یې له به روان بلکې د بیت الله نه چې به یې طواف کو نو بربند طواف به یې کو. په دې جامو کې خو مونږ ګناه کړې ده نو د ګناه په جامو کې مونږ طوافونه نه کوو مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کوو. سرمن د خدای جامه د خدای را کړې نو چې څنګه یې لنګ اوس پړ ده حضور پاک چې سیسه به په اوږه کېدم په څه به ځان پټ کړم نو پوره خو سړی نه شي پټېدی نو په ځمکه پرېوته او سترګې بقه شوې واضح شي وی زاري زر په هغې څادر ور واچو. نو پر بخاري کې مراد په نورو کتابونو کې چې حضور پاک د دغې ورځې نه بس شته بربند نه دی لیدلی شوی په دغه ورځ هم بربند شوی نه دی. اوس څه حصه خو خامخا د انسان پتون متون ښکاره شي که خدای پاک دا عورت د خلکو نه پټ وساته چې بلکل اډو عورت ښکاره نه شي نه پتون او رون ښکاره شي او نه نور وجود ښکاره شي. بهر کیف دا بیت الله د حضور پاک په زمانه کې جوړ شو. د نبی علیہ السلام مبارک د زمانې نه پس یو وخت کې عبدالله ابن زبیر په مکه کې بادشاه شو. د مکې د بادشاه دعوی وکړو مکه او طائف او دا علاقه او ګردونوانه دې بادشاهي شو ورسره. نو حضرت عایشې صدیقې د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی نو هغه عبدالله ابن زبیر ته رسېدلی. هغه دا و چې حضور پاک عایشې بیبي ته فرمایلی وی عایشې دا قوم د نوې د کفر نه ایمان ته راغلی دی ګنې زړه مې غواړي چې په دې بیت الله کې 3 کار وکړم. یو دا حتیم چې کوم عیسی بار در بیت الله نه دا پکې را دننه کړم. دویم دروازې اوچته ده اوس هم چې څوک ودرېږي دروازې ته او دا ګوتې اوچتې کړي نو لاندې درشل ته یې رسي لاندې درشل
خلکو ورته د لرګي پوړی والا بادشاه جوړې کړي دي، پوړی ورته ودري نو په هغې خلک ورخېږي. نو له مې غواړي چې دروازه لاندې کړم چې هر څوک په اسانه ورځي، او چې 2 دروازې ولا جوړې کړم، په یو به خلک ورځي، په بله به تېوځي. وی دا الله رسوله بیا ولې دا کار نه کوې؟ په بخاري کې راځي وی دا قوم د کفر نه نوي ایمان ته راغلی دی، هسې نه پړه کې څه وسوسه رانشي چې زمونږ د پلار نیکه دین دې ختم کړ او زمونږ د پلار نیکه بیت الله م روانی، نو هسې نه د دې خلکو زړه کې څه شکونه شبهې پیدا نه شي، نو دا کار نه کوم. زړه مې غواړي. نو عبدالله ابن زبیر ته چې دا حدیث ورسېد، نو هغه وی اوس به د خلکو ایمانونه کلک دي او مضبوط دي او اسم پړه کې د چا نشي راتلی. نو هغه اقا چل وسره بیت الله وسپړدو. کومه حصه کې د حتویم بار وه، قریشو بار پرېښی و د حلالو پیسو د لږوالي د وجې نه، هم پکې را دننه کړه. 2 دروازې هم وله جوړې کړې او دا دروازې ځمکې سره پیوسته کړه. بیا حجاج ابن یوسف راغی د عبدالملک ابن مروان په زمانه کې، نو حمله وکړه په عبدالله ابن زبیر، نو هغې شهید څه. نو د هغه د زمانې بیت الله م روان کړه. وی دا د حضور پاک د زمانې نه دی، دا د جوړ کړی دی، دا نه دی مونږ ته منظور. نو هغه روان کړه. نو د رسول الله مبارک او د قریشو د زمانې په شکل یې واپس جوړ کړ. ما عبدالملک ابن مروان چې راغی، نو چا ورته وی دا تا څه غلطي وکړه؟ مې ولې؟ وی تا حجاج ابن یوسف ته وی چې بیت الله روان کړه او په زړه یې نقشه یې کړه. وی دا ولې؟ وی دا خو ګوره د حضور پاک جدا نقشه و عبدالله ابن زبیر جدا. وی نه، عبدالله ابن زبیر و د حضور پاک په ارمان جوړ کړو. نو بیا هغه ستومان و، ویره دا خو مې غلطي وکړل. بیا د هارون الرشید زمانه راله، نو هغه وی دا بیت الله روانوم او چې د حضور پاک په زمانه کې کومه نقشه و هغه ختموم، چې د هغه کوم ارمان و په هغه طریقې جوړوم. نو امام مالک سره مشوره وکړه، وی صاحب څه وکړم؟ هغه وی ګوتې موړه، بیت الله نه د لوبو یو شی مه جوړوئ، دا به یو بادشاه راځي د بل د لاس بس پړي، نو بل به راځي د بل د لاس هغه بس پړي، نو بل به راځي د بل د لاس هغه بس پړي، نو د بیت الله چې کوم عزت او عظمت دی د خلکو په لونو کې دا به ختم شي. پرېږدي دا اوسنی بیت الله دا د سلطان مراد سبکتګین د لاس دی. نقشه همغه ده چې کوم د حضور پاک د زمانې وه، نقشه کې فرق نه دی راوستی، خو لږ یې مضبوط کړی دی، تیږې والا مضبوطې کړی دی، چت یې والا مضبوط کړی دی. او موجوده چې کوم بیت الله دی اوس دا هم همغه نقشه د حضور پاک د زمانې ده، خو سعودي حکومت پکې ډېر کار کړی. حتویم یې ټول پوخ کړی دی او په هغې کې سنگ مرمر لګولی او د حتویم دیوال یې خشته کړی، سنگ مرمر یې پرې لګولی او بلفونه یې پرې لګولی. او بیت الله چې کومه دروازه را په هغې د سرو زرو نقشو نګار کړی دی او ناوه مبارک یې هم له د سرو زرو جوړه کړې. او هر کال د لکونو ډالرو، د لکونو نه بلکې د کرونو ډالرو غلاف ورباندې بدلی. او چې کوم یې تیږې دي نو هغه تیږو کې هم داسې مساله چولې ده چې هغې پرې مضبوطې کړې او ګیر چاپېره یې ورته پشتي لګولې ده د مضبوطوالي دپاره. او دننه یې پکې شنه ټیلونه لګولې دي سعودي حکومت، شنه ټیلونه او 2 چته کړی دی سعودي حکومت، 2 منزله کړی او پکې دننه پوړی جوړې کړي دي چې بره چت ته څوک خیږي نو په اسانه ختېدی شي. بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الکرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل هذین جرهم وعبد الإله ابن زبیر بنا کذا بناه حجاج هذا متمم. دا د خدای کور هر وخت پې د خدای رحمتونه ورېږي. که څوک طواف کوي حضور پاک فرمایي روزانه 6 رحمتونه په بیت الله ورېږي. چې څوک طواف کوي نو په هغه باندې 6 رحمتونه ورېږي او چې څوک ورته مونځ کوي نو 40 په هغه ورېږي نو 100 شو. او چې څوک هسې ورته ګوري نو 100 رحمتونه په هغه ورېږي. او چې څوک ورنږدې شي ورته او ځان ورپورې ومږي دام برکت او ثواب. او چې څوک د ناوې مبارکې لاندې ودرېږي دا د بیت الله حصه ده نو خدای پاک یې دعا قبلوي. ټول خلق ورننوځي او د ناوې مبارکې لاندې ودرېږي او د بیت الله په دې دیوال او غلاف پورې ځان مږي.
او صحت او بیا چې ملتزم دی اخو د دعا د قبلېدو ځای د حجر اسود نه ونیسه د بیت الله مبارک د دروازې پورې دې ته ملتزم وي دې کې الله پاک د مسلمان دعا قبلی خلق ورشي هغه چبوتره باندې ودرېږي داسې لکه چبوتره ده او لاسونه اوچت کي او د بیت الله په دروازه باندې کښېني یا یو لاس په دروازه کې او یو په دیوان کې او ټول مخلوق الله ته جاړي زنانم بعضې خلک په پرده کې ورولي چې سړي نه نو زنانه ورولي نو زنانم اقه ځای کې ودرېږي الله پاک یې دعا قبلی خو اکثر د سړو تاسو ته ما تېره جمعه ویلي چې د سړو چې وینو بیا د زنانه نه ورځي چې زنانه د سړو سره اونه جنګېږي لګی فقیر ببابک یا الله فقیر ستا دروازې له راغلی مسکین ببابک مسکین ستا دروازه کې ولاړ دی عاصل مذنب ببابک گناهګار ستا دروازه کې ولاړ دی نادم ببابک یا الله په ګناه ستومانه ستا په دروازه کې ولاړ دی محتاج ببابک یا الله محتاج ستا دروازه کې ولاړ دا صفت ستا د خدای صفتونه کوي او لګي خلق او جاری جلا کوي د خدای نه سوال کوي دغه دی ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې د دعا د قبلېدو بهترین دی دا مخلوق دی خدای ته جړا کوي په خدای سړی ډېر زیات عجیبه کیفیت دی څوک یو ځل ودرېږي بیا دې خوا کېږي نه هلکه چې ودرېدې او لږ ساعت ته تېر کړې نو بیا را دې خوا شه بل مسلمان له ځای ور کو ډېر زیات رشي داسې په شلګونو مسلمانان یو بل پسې ولاړې او زور لګی چې دې ملتزم ته ورنږدې شم او د خدای په در کې مې ډېر وجړلې خو د ټولو نه لویه دعا چې غواړئ نو معافي غواړئ د خدای نه یا الله ما معاف کا مونږ خو د ګناه ککړ تلي یو که نه د ګناه آلوده تلي خلق د دنیا سوالونه کوي منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق الله وی بعض خلق صرف دنیا غواړي داسې خلق اوس هم شته چې لاړ شي بس دنیا بل کار نه خدای ما اوس دنیا مال مې زیات نو مال سوال یو کارخانه مال بل راکي موټر نه دولت راکي دا د پیسو سوالونه کوي خدای کاروبار کمزور ته نورم برکت کوي ټیک ده د دنیا سوال معنا نه لري لیکن یوازې دنیا ده څونه ژوند ستا په دنیا کې چې ته تللی او بیت الله ته ولاړې خو د څلوېښتو پنځوس به څونه عمر دی پاتې دی لس کاله پنځلس شل دېرش څلوېښت دا به دې وروسته پاتې د هغه اوږد ژوند چې الله سره به ته مخامخ کېږې او هلته دې هېڅوک هم نه پکارېږي د هغې سوال ولې نه کوي منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق خدای دنیا راکې خدای دنیا راکې وی خیرت کې سنی صرف دنیا غواړه بچی دی نشته دا غواړه بچی مال مو غواړه دا دی چې مه غواړه حلال ورسره وایه بچی غواړه خدا ورسره وایه چې خدای داسې بچی راکې چې عالمان ته جوړ عالمان بچی راکې حافظان بچی راکې دیندار او صالحان کله چې د خدای نه د بچو سوال کوي نو دا دما یو خبره ومنه نو صالح او دیندار بچی غواړه دا ور ډېر خطرناک روان دی ګوره دا مو وایه چې خدای پاکه زامن راکې او ښکلې زامن راکې او ښکلې زامن راکې دا ټکې مو وایه ګورې بربند زامن به خدای درکړي هغه وخت پیدا کېږي خو ټول بربند وروسته به بربند ګرځي او زناکار به او ډاکو به او غل به او د مور او پلار نافرمان به داسې بچي دې په تندر ولګي داسې مه غواړه بچي نو وسې غواړه دا ورسره وایه چې خدای عالمان راکړي خدای حافظان راکړي خدای صالحان راکړي خدای حیادار راکړي خدای صحتمند بچي نو وسې راکړي دا سوال ورسره کوه مال غواړه خو خدای د حلالو راکړي خدای داسې مال راکړي چې پکې حجونه عمرې کوم زما بچي او زما ښځې پکې حجونه عمرې کوي خدای داسې مال راکړي چې پکې جومات جوړم زه پکې طالبانو سره امداد کوم خدای داسې مال راکړي داسې سوال کوه دا سوالونه کوه د خدای پاک نه ما ته یو حاجي صاحب خبره کوله
یو بوډا سړی پنجابی او بیت الله ته ولاړو او جړلی وی زه پسې شاته وی داسې جړی کوله که نه او د خدای داسې صفتونه یې کول یا اللہ تو بڑا کریم ہے یا اللہ تو بڑا مہربان ہے یا اللہ غفور رحیم او د خدای دا صفتونه دي او مشر سړی دی بوډا دی یاره دا ورغلې جامې دي چوپلې هم په شان او لګیا دی او د خدای صفتونه کوي وی زه شاته ودرېدم وی ما وی چې هلکه دا خو داسې جاړي داسې سلګی وان او د خدای صفتونه کوي بس دی چې څه دوا کوي زه به پیمین ویم وی کہ دا خدای صفتونه یې وکړل که نه وی اخر کوي یا اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما یو ځوان او خشته ښځه راله خدای راکې ما وی تا خدای بې خوباسه چې اوس دا لاس اوچت کړم او د بیت الله مخکې د یو څو څپېړې ووم خدای دې بې خوباسه دومره د خدای صفتونه وکړل که د ته جنت غوښتو سې دله درکوم چې څه غواړې دومره دې ورته وجړل نو خوار چې ته دې شکل ته وګوره نوجوان ځوانه جینۍ به تا سره څه کوي ته خو سبا بل ور روانې او ترې دې چوپلي مخ ته وګوره خوبصورت ښځه خوبصورت به تا څه کوي لاړې به هم در باندې ونه توکې بېوقوفه جنت وغواړه اخرت نو دنیا غوښتل منع نه دي ښه دې بله ایت ته وګوره ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخرة حسنه څنګه دې وقنا عذاب النار بعضې خلک دا خوی چې خدای په دنیا کې هم ښکلی ژوند راکړي او په آخرت کې هم ښکلی ژوند راکړي او د جهنم د اور نه مې وساتې قسم دې ډېره ښکلې دعا ده ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا ډېر وایي یا اللہ په دنیا کې کلی ژوند راکې د نیکو ژوند راکې چې ستا خوشحاله کم حسنه ښکلې ژوند ته وایي د نیکو ژوند ته وایي داسې ژوند ته وایي چې ته پکې خوشحاله نو غټه خبره خو دا ده که هر څه پکې راځي او په آخرت کې م الله ښکلې ژوند راکې د نیکو اجر راکې آخرت کې بیا ټول لالل پکې قبر راغی او مخیر او قنا عذاب النار د اور د عذاب نه مې وساتې نو د اور عذاب په قبر کې مې او په آخرت کې مې محشر کې دا ډېر ښکلی سوال دی نو چې سوال د خدای نه کې نو دنیا و آخر دواړه غواړه ګورې د جهنم د اور نه امان غواړه د ځنکدن او د قبر د سختو نه امان غواړه د دنیا خوشحالیم غواړه بچیم غواړه حلال مالم غواړه او د آخرت خوشحالیم د پروردګار نه غواړه جاړه ورته چې څومره جاړلی شي نو الله د مسلمان په جړه خوشحالیږي او حضور پاک فرمایي وی چې کم دی ته د مسلمان اوښکه ورسېده د خدای د وجې نه د الله د یرې د وجې نه چې الله ته جاړي وی دقه ځای باندې د جهنم اور حرام دی نو چې د خدای د یرې ستا د سترګو نه اوښکې وبهېدې نو د اوښکه په اوبو په چوټوکړه مه پاکوه دا په ټیشو پیپر مه پاکوه دا لاس دې اوچت کا او په دې اوښکو باندې کېږده او په دې مخ یې ومږه په دې سر یې ومږه په دې سټ یې ومږه او په دې وجود یې ومږه چې الله پاک خوشحاله شي او دا ځای نه خدای ستا د دوزخ د اور نه وساتي دا ښکلی بیت الله حجر اسود ته خلک مخامخ شي څوک یې ښکل کړي څوک لاس ورونی څوک د لرې ځای نه ورته اشاره وکړي قسم دې خوند دی رکن یمانی د حجر اسود نه مخکې ګوټ راځي دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې کاڼې پروت دی دغلته او ګوټ هم دی نو هغې له خلک لاس یوسي بس هغې دپاره استلام دقه دی چې لاس یوسي او لاس پرې راکاږي د هغې ښکلول یا د لرې دی نه استلام زمونږ په مذهب کې نشته دا طواف کوي اوه چکرې لګي چې کله ور مخامخ شي حجر اسود ته لږ مخکې د طواف نیت وکړي داسې یو نیم قدم مخکې او بیا حجر اسود ته مخامخ شي نو لاول استقبال وکړي د دې غوږونو برابر د لاسونه پورته کړي لاس ښکته کړي نو بیا د سینې برابر کړي ځکه د ځمکې نه دومره اوچت دی دا لاسونه مخامخ کړي نو دې سره الله اکبر یا بسم الله الله اکبر او بعضې زمونږ فقهاو لیکلي دي بسم الله الله اکبر ولله الحمد دا به ووایي دا به پړه کې راولي چې ما دا لاسونه په حجر اسود کې ښودل نو بیا به لاس ښکل کړي نو روان به شي نو که د عمرې طوافي د عمرې
چې وروسته کې د بیت الله حجر اسود صفا مروه منډې وای سای نو هغې کې دا شرط چې هغه به په احرام کې او هغې کې سنت دا دی چې دا ښې اوږه به ښکاره کړي. ډېر خلک دی چې د کراچۍ د اسلام آباد نه دي نو ښې اوږه ښکاره کړي او بیا که په بلډینګ کې رواني په لاره هم دا ښې اوږې ښکاره کړي. نه ښې اوږه ښکاره کول دا د طواف په 7 چکرو کې دي. بس چې طواف شروع کې نو ښې اوږه به ښکاره کړي، دا ګسه به پټه کړي، او چې طواف ختم شي نو ښې اوږه به بیا پټه کړي. بس دا د 7 چکرو کې. او لومبی چکر یې 3 چې دي نو په هغې کې به رمل کې رمل منډې نه دي چې څوک منډې وایي. رمل لږ تیز تلل دي او جختې خپې ښودل دي او دا مټې وهل دي چې د اوږې د سړي رپې. دا طریقه شوه. که د چا نه په لومبو 3 کې دا رمل پاتې شو نو طواف ته نقصان نه رسي، پر وستنو 4 کې به نه کوي. و دا هغه طواف چې وروستو صفا مروه او چې د کم طواف نه وروستو صفا مروه نه ما په خپلو ګنډلو جامو کې کوه. هغې کې اوږه ښکاره کول هم ضرورت نشته او هغې کې د رمل ضرورت هم نشته. 7 چکرې به پوره کې. څه وایه په طواف کې به څه وی؟ په طواف کې ذکر و اذکار کوه، په طواف کې د الله صفتونه کوه، لا اله الا الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم وایه. دا 6 کلمې دي دا پکې وایه. درود شریف پکې وایه. که د قرآن شریف تلاوت په یاد و یادي خیر دی، اگر چې بعض علما ورته مکروه تنزیهي وایي خو راجحه دا ده چې ویلی شي. تلاوت هم کوه. او د ټولو نه بهترین شی په طواف کې دعاګانې دي چې الله نه دعاګانې غواړه. طواف کې بیت الله ته سینه مه مخامخ کوه بغیر د حجر اسود، بلکې علماو لیکلي چې ګورم وته ما طواف دوران کتل هم ښه نه دي. سینه که دې مخامخ کړه بغیر د حجر اسود نه طواف خرابېږي، فاسدېږي، په ترس به تاوېږي. او کتم ورته مه کوه، هسې ورته ګوره چې 7 چکرې هر چکر کې راځې نو هغه استقبال بیا نشته، د سینې برابر به لاس پورته کې الله اکبر به مې او لاس په ښکلی وځېمه. نو په 7 چکر به بیا اخري استلام وکړي چې 7 چکره دې پوره شي نو بیا به لاړ شي. نو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی، هر ځای دا مونځ کولی شي، څه پروا نشته. خو بهتره ده د مسنون چې مقام ابراهیم نه شاته به ودرېږي. خو شاته داسې ځای کې مه ودرېږه چې خلکو ته طواف کې نقصان رسوي. ډېر خلک په هغه مطاف کې د طواف په ځای کې دا مونځ کوي نو ډېر لوی تکلیف خلکو ته رسي. ښځې مې او دا سړی شاته ودرېږه، لرې چې مخ د مقام ابراهیم ته مراشي او مخ د بیت الله شریف ته مراشي. بس طواف خلاص. بس طواف څه شی دی؟ یو نیت دی او د بیت الله شریف 7 چکرې دي او دا مقام ابراهیم ته شاته 2 رکعاته واجب دی، واجب الطواف. او چې کم وخت مکروه وخت دی هغه وخت به نه کې. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی. د سار د مانده نه پس کړې طواف وکړو د انور د خطو پورې به دا 2 رکعاته دغلته نه کې، بل ځای به هم نه کې. مازدیګر نه پس که طواف کې نو د مازدیګر د پس چې طواف وکړه تر ماښامه پورې دا 2 رکعاته به نه کې. دا بیا خیر دی وروستو چې نور روخیږي او چت شي او مکروه وخت ختم شي او د ماښام نور پریوزي نو د هغې نه پس دا 2 رکعاته بیا کولی شي. دا به وروستو کې لګیای خلک الحمدلله بیت الله له خدای ډېر لوی عزت ورکړی. غریب هم تاویږي او مالدار هم تاویږي، بوډا هم تاویږي او هلک هم تاویږي، ګدا هم تاویږي او بادشاه هم تاویږي، ګناهګار هم تاویږي او نیک هم تاویږي، او ټول لګیا دي او د خدای پاک لویي بیانوي او خدای ته سوالونه کوي او الله ته جړاګانې کوي. تېره جمعه مې ویلي ورمان که د موبایل د ویډیو دا قصې پکې ختمه شوې نو څه خبر، دا مه کوئ. دا د خدای کور زما رونو ډېر طوافونه هلته پکار سړی چې لاړ شي کوشش ته کوي چې ډېر طوافونه وکړي. بعضې خلک ډېرې عمرې کوي روزانه یوه علما دا مکروه ګڼي. د عمرې اجر خو ډېر دی، رنیم حج برابر ثواب یې دی، خو د ډېرو عمرو نه ډېر طوافونه بهتر.
حضور پاک فرمایي چې څوک طواف کوي نو یو قدم چې اوچتی او یو قدم یږدي نو په دې باندې ولا خدای پاک ګناه لرې کوي، په دې باندې خدای نیکي لیکي او په دې ولا خدای مرتبه اوچتی. څومره لرې طواف دی وکړه. نن سبا او سعودي حکومت لاندې بغیر احرام نه پرېږدي ځکه رش زیات شوی نو ښځې پرېږدي او احرام کې خلک پرېږدي چې کوم عمرې والا دي عمرې وانا پرېږدي. نو زموږ دا خلک د احرام دا صدرونه واچوي او ورکوز شي. هلکه خیر دی د هغوی د قانون احترام وکړه، دوکه مه کوه. بره دویم چت پې کوی که نه یره چې وي لاندې خو درې کېږي او بره خو یو کېږي. هلکه چې چا شپږ رکاته مونځ وکړه او زر زر یې وکړل او یو کس دوه وکړل او اوږدې وکړل نو دا دوه اوږده ته بهتر ده. بره په دویم چت کې یو وکادله بهتر دی، قدمونه دې زیات شو، ثواب دې وشو، خیر دې هېڅ پروا نشته. اوس د هغوی قانون دی، مونږ به هلته د هغوی د قانون احترام کوو، د هغوی د قانون خیال به ساتو، د هغوی د نظام چې کوم نظام یې جوړ کړی دی هغې خیال به ساتو. ډېر خلک وایي دا چل کوي، دا چل کوي، دا چل کوي، دا چل کوي. ټیک ده، بعضې خبرې بعضې کارونه په خلکو باندې ذهني بوج راولي، لیکن د هغې خپل یو نظام دی. د یو سړي په کور کې ځان له یو نظام جوړ کړی نو ته به د هغه د کور د نظام خیال ساتې. دقه رنګې د بیت الله شریف د هغې د مکې مکرمې او د مدینې چې هغوی کوم نظام جوړ کړی او کوم قانون یې جوړ کړی بس د هغې به احترام کړه، د هغې به قدر کوو، د هغې به عزت کوو. دقه خلک خدای د بیت الله ګاونډیان جوړ کړي، دغې خلکو ته خدای مدینه شریفه سپارلې ده نو چې هغوی کوم قانون او کوم نظام جوړ کړی د هغې احترام کوئ. دا بیت الله خدای پاک قسم په خدای چې سړی ورته ګوري او لومبې چې لاړ شي چې څوک نه تللی نو کہاں میں اور کہاں یہ نکہتے گل نسیم صبح تیری مهربانی. چته زه غریب او چته دا بیت الله، دا هغه بیت الله دی چې زه به 50,000 تورنګزو، پېښور، مردان، صوابۍ، وزیرستان، بنو پوهاټ دې کې به ولاړم او ما به وې مخ مې د کعبې شریف په لور که. دا هغه بیت الله دی، دا هغه کعبه شریفه ده. په خدای چې سړی ورته نیغ نیغ ګول. خو زمونږ خلک په بلډینګونو کې پراته ما غوندې کمزور او بیمار خو نشي تللی، خو دا ځوانان هم په بلډینګانو کې پراته بیت الله ته نه ورنږدې کوي. هلکه د خدای بنده بیت الله نه راغلی، یو مونځ یو پلا کړی نو چې 15 منځونه دې وکړل په بیت الله کې نو په 15 لکه شو، او چې د جمع دې وکړل نو په 20 کې ضرب ورکړه. یو مونځ 20 لاکه باندې حساب یې 20 لاکه نو 15 منځونه له 20 لاکو له په 15 کې ضرب ورکړه. دومره ثوابونه به وګټې چې دلته په 400 او په پاکستان او په پېښور کې عمر کې نشي ګټل. بلا پیسې لګې 15 لکه روپۍ نو هلته نیکي وګټه او ثوابونه وګټه او بیت الله ته ګوره. یو واقع د دې عموما ذکر کوم. یو ښځه او یو سړی انګریزان او په جده کې د تیلو په فیکټرۍ کې نوکران. جدې ته لاړو، په جده کې د تیلو په یو فیکټرۍ کې راته نوکري ولګېده. دا ښځه دې خاوند ته وایي، هلته ډېر انګریزان دي په جده کې په دې کارخانو کې نوکران. دا ښځه دې خاوند ته وایي چې سړیه په دې جده کې کله کله مو وینو چې په سپینو جامو کې سړي او ښځو هم سپینې څادرونه او بورټې په سر کړي چې دا څه مسله ده. نو دې خاوند ورته وایي ښځې دا دلته یو ښار دی هغې ته مکه وایي. هغې کې یو په کال کې یو څو ورځې د مسلمانانو یو مذهبي میله لګېد نو د دوی هغه میلې له راځه نو چې هغه میلې له راځي نو دوی دا 2 څادرونه د کفن په شان دا سړی چې یو ښځه مخ نه پټوي او ځان مخصوص لباس جوړ کړ. نو دې ښځې دې خاوند ته وایي ځو نه چې د مسلمانانو دا میله وګورو. نو خاوند ورته وایي هلته په مسلمانانو پابندي ده چې د جدې نه ځې په کافرو پابندي ده په انګریزانو چې ته ځې هلته کې بورډ لګېدلی دی
چې د کافرانو غیر مسلم د پاره دا لاره د مکې ته منل ښځه ورته وایي موږ څوک څه پېژني زه چې ځو موږ به همداسې جامې واچو څادرونه به واچو زه به د ښځو په شان واچوم ته د سړو په شان او لاړ به شو که یې ایثار کړو پرې یې نه ښودو نو واپس به راځو څه وجنې خو هم نه او که یې پرې ښودو نو لاړ به شو بیت الله وی روان شو ټیکسي مونې وځان وی اتفاق دا دلته شمیسي چک پوسټ راځي وی بس هغوی اړو را باندې څه غم غرض ونه کو او نیغ لاړو بیت الله چې مکې ته لاړو او چا نه تپوس ته کو چې څوک شکي را باندې چې دا خو انګریزان دي خو خلک چې په کومه تلل موږ هم ورپسې روان شو یو جومات ته هغې ته خلک ننوتل موږ هم ورننوتل هغه زمانه کې دومره رش نو دا اوس چې کم په یو برنډه کې تو بله برنډه وه بله وه لاندې یو میدان و هغې ته خلک کوزېدل موږ هم ورکو شو تماشا سیتو وی لاندې ودرېدو اوس راته پته نشته چې دا خلک څه کوي مونږ خو وایي چې د مسلمانانو مذهبي میله ده دوی به څه کوي وی چې څنګه لاندې کوز شو میدان ته هلته یو کوټه ده او په هغې یو تور څادر پروت غلا بیت الله شل مونږ ته پته نشته مونږ وایي که په دې کې به چا قبر وي دا خلک جوړ اکثر دې قبرونو له دي وی خلک لګیا دی او د دې بیت الله نه د دې کوټې نه تاویږي چا سپین څادرونه همغه جامې دي څوک خپلو جامو کې دي څوک چغې وایي جاڼي او څوک الله ته سوالونه کوي او تاویږي یو شان تاویږي دا خلک دا ښځه وایي زه او دا خاوند مې یو طرف ته ودرېدو او دې کوټې ته ګورو او په دې سوچ کې و چې دا خلک څه کوي دلته دا دوی څه وایي او دې کوټه کې څه دي دا څه شی وی زم دې کوټې ته ګورم او دا ښځه وی زم ګورم او دا خاوند مې هم ګورم وی بس ناګهانه په موږ یو اثر وشو زما پړه یو اثر وشو او دا نظر دا کوټه ما ته بس وایي چې ما ته بس ګوره بل خوا مه ګوره او داسې اثر را باندې وشو چې زما دا وجود غونې او زما د زړه ته داسې څه بل څه وردن نه شو یو نوی کیفیت دې زه نشم ویلی زما پړه کې هغه کیفیت پیدا شو یا خدای پاک زړه مې دا ګوی کوي چې دا د خدای کور دی زړه مې دا راځي چې دا رښتونی کور دی زړه مې دا راځي چې دا د عزت کور دی زړه مې دا راځي چې دې بیت الله سره کوم دین تعلق لري هغه رښتونی دین دی زړه مې دا راځي چې راشه تم په دې ډله کې ور داخله شو خو داسې مې دا سترګې بیت الله ته دا مخ مخامخ دی چې دا مخ اړولی نه شو چې د خاوند نه تپوس دا سر پورته کولی نه شه بس یو شان ورته نیغ ګوره یو خوا بل خوا نه شم کتې یو شان یې ځان ته بس مخامخ کړی زړه کې مې راځي چې خاوند ته مخ ور واړم او د هغه نه تپوس وکړم چې سړي دا څه دي خو دا مخ اړولی نه شم لکه یو خشته شي چې وي او ته ورته ګورې څوک درته وایي دې خوا ګوره دی مړه خوشیان یو عالم یې او ته ورته ګورې او څوک درته وایي مړه دې خوا ګوره دی مړه خوشه دقسې بس خوند یې را کړی دی ډېر خوند او دې کې جړه هم راله چې دا خلک دومره تاویږي او د خدای نه یېرېږي مونږ نه دوی خدای خالق او مالک ګڼي مونږ نه مونږ خو خدای پیدا کړی بس جړه راله او سترګو نه اوښکې روانې وی ډېر سات په دې کې تېر شو وی په زور مې دا مخ داسې ورواړو دې خاوند ته وی چې ورواړو دې خاوند ته مې وکتل هغه هم سلګی وی او جاړي هم بیت الله ته نیغ ګوري وی ما دا مټه ونیو چې سړیه څه محسوسه وی ما ته وی ښځې ته څه محسوسه وی بس ما وی چې زما نه خو ډېره وایسته او دې کوټې ته ورننوته زما اړه خو په دې کوټه مین شو زړه مې راووت دې کوټې ته او ما ته خو دا کوټه رښتونې کوټه ښکاري او د خدای پاک د دې کوټې ولادین رښتونې ښکاري او دا خلک چې تاویږي رښتونې ښکاري څه سوې وی ښځې زما هم دغه کیفیت دی زه م ویم چې دا رښتونې دین دی نور سوی ښځې یاره دې کې خو شاملېدل پکار دی دا خو د مسلمانانو دین د اسلام خو رښتونې مذهب دی د بیت الله مونږ ته د اسلام حقانیت او رښتونې په دغه کې را دن نه کو یو شی دې ویلې درته نشه یو کیفیت په زړه کې پټه
لرم چاته ویلی نشم. یو کیفیت په زړه کې پټ لرم چاته ویلی نشم. لکه مې یو کیفیت پروت دی د خولې نه یې وتلی نشم. وی یو سړی م راونیوه ای لکه په انګریزۍ پوهېږې ډو یو نو انګلیش په انګریزۍ پوهېږې یو کس وی او زه پوهېږم راغه چې راغی مونږ ورته وی دا کوټه څه شی دی وی دا د خدای کور دې کې څه دي سم پکې نشته خو د خدای په حکم فرشتو او پیغمبرانو جوړه کړې دا د خدای کور ورته په دې نسبت ته وایي چې خدای پاک پکې اوسېږي جومات د خدای کور دی خدای خو پکې نه اوسېږي دا د خدای سره د عظمت او د لویۍ یو نسبت دی بس دا پیغمبرانو د خدای په حکم جوړه کړې ده او حکم الله کړی چې بانه غواړی دلته غواړه داسې فرض کړی لکه زما چې کورې او ما نه تاویږې بس دقسې خلک تاویږي او خدای ته چغې وایي ما وی یاره یو خبره ته کوم چاته به نه وی وایه مونږ انګریزان یو کافران یو مونږ مسلمانېږو مونږ ته به چلو خایه که نه څنګه به مسلمانېږو بس هغې وي دا خو ډېر اسانه خبره ده ډېر بختور یې چې په حرم شریف کې د بیت الله په خوا کې تاسو ته ایمان نصیب شي هغې راته کلمې شهادت وښو د هغې په معنی یې پوه کړو او ما او خاوند مې دواړو ایمان راوړو خدای مسلمانان دوی دواړه وایي دوی دواړه څه وایي وایي مونږ ډېره سټډي کړې ده او دنیا هم کتلې ده خو په ټول ورلډ کې ټوله دنیا کې واحد زه او زما خاوند هغه کسان یو چې مونږ ته خدای د بیت الله په کتو ایمان را نصیب کړی چې په سچه د خدای کور ته ودرېږې ورته ګورې فرشتونې ورته ګورې قسم دې تعالی به خدای عزت او برکت درکړي چې ته مور ته ګورې ګورې مور خو تا سره په کور کې ده پلار خو د سره په کور کې دی نو خلک مور او پلار ته په ښه نظر نه ګوري چې د مور او پلار ته دقسې دی مخ ته یې ګورې ګوره ما نه چل زده کړي چې پلار ته او مور ته دقسې ګورې په مینه ورته ګورې او په دې نیت ګورې چې زما د پلار د ماشوم لوی کړی زما د مور ما ته الله ویلي او د مور ما سره ډېره خواري کړې او زه یې په غېږ ګرځولم او د شپې را سره بې خوبه وه ابه بل شان نظر یې بیا هغه نظر به بل خوا نه ځي دې پلار ته نیغ نیغ ګوره دا هغه پلار دی چې مالې مزدورۍ کړې ګوډ او چارې کړې دا دې پلار مې څونه کمزوری دی مخ ته مله ګوره څومره بوډا شو نن سبا روان دی له دنیا نه دا ده چې نن سړی یم خو د دې پلار د برکت ده ما سره خو ده خوارې کړې ده یا ده چې به یې په غېږ ګرځولم او بار به یې ګرځولم ماله چې مې ممونه اخېستلې زه به یې په اوږه چولم په منډه به یې ډاکټر له ځغلولو ځان به تییر و زه به یې لوبولم جامې او چې سپلی به یې راله اخېستل او سکول او مدرسې ته به بوتلل داسې ورته ګوره او دې مور ته چې ګورې دا مور ده چې ما سره به ټوله شپه بې خوبه و زه به یې ماشوم لوبولم ځان به ییر و زه به یې ډاکټر له ځغلولم زه به یې اودسماتې نه پاکولم ما ته به یې ښکلې جامې اچولې ما ته به یې لهو للو للو دا مور او پلار دي ما له بیا ښځه وکړه ما له یې واده وکړه او څنګه خوشحاله دا بل شان نظر دی رښتیا ووایه په دې نظر به تاسو چې د مور او پلار ته نه کتلي داسې ده که نه ده اوس نه نیت وکړئ چې مور او پلار ته په دې نظر ګورئ که خیر وي ټول وایي انشاءالله په دې نظر ګورئ مور او پلار دا به دا نظر به تا راکاږي ځان ته په دې نظر کې به تاله د حج او د عمرې ثواب خدای پاک درکوي په دې نظر به الله خوشحالېږي چې دا نظر د مور او پلار ته وکړو تا نه چې کم پیدا دی هغې به هم دقه نظر تا ته کوي عالم ته چې ګورې په شوق ورته ګوره دا عالم دی ما ته کلمه خولې دا ملا صاحب دی ما بچو ته دین ښایي دا ملا صاحب دی ما ته ټولو نصیحتونه کوي دا ملا صاحب دی ما ته واعظ کوي ما ته د خپل ښکلي پیغمبر خبرې ښایي دا ما بچو ته ما ته قرآن ښایي ځان ته هیر دی او مونږ ورته یاد یو په مقبره کې هم نصیحت په جمعه کې هم نصیحت دا قرآن شریف هم راته ښایي په دې نظر ورته ګوره دا ملا صاحب غریب دا څومره بې کس او بې سوکه په دې کې خلک ورپسې کنځل او بدې وایي او دې موږ ته څومره ښکلي دین ښایي په دې نظر ګوره قسم په خدای په دې نظر کې د ثواب او اجر دی او دا نظر چې ورته کې په دې نظر به د خدای ځان ته راکوي
په دې نظر به د خدای جنت ته راکړه. دا د خدای دپاره شو دا نظر. د مور او پلار ته چې دا کم نظر کې، د ملا ته چې دا کم نظر کې، دا د خدای دپاره شو. او قرآن شریف ته هم چې دغه نظر کې، او د خدای کتاب دی نازل کړی زما د هدایت دپاره. دې کې د خدای خبرې دي، زما د ښکلي رب خبرې، قسم په خدای دې کې هم ثواب دی. حتی که چې د شپې را پاسې دی، د شپې د پرېږده ملا صاحب خو لوی سړی دی، مور او پلار خو ستا دپاره لوی خلک دي، قرآن خو لوی دی چې د ستورو ته وګورې، د ستورو ته، او د شپې را پاسې دی. یا څنګه ښکلي ستوري دي، دا رب به مې څونه ښکلي وي، څومره لوی ستوري دي چې زما د رب به څونه قدرتونه. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل لآیات لأولی الالباب. واه واه، زما په خدای قسم، الله به خوشحالي قسم مې راته وخوړه. اسمان ته وګوره، الله څومره ښکلی اسمان او څومره لوی او بېستنو چې زما رب به څونه د لوی طاقت خاوند دی. دا د خدای په طاقت په مقابله کې د ماشو د میګو برابر نه دی. د خدای قدرتونه راوله ځان ته، د خدای طاقتونه ځان ته راوله، او خپل مبارک پیغمبر را مخکې کا چې د دین دپاره یې څونه تکلیفونه تېر کړي. ما څه وکړل هغه دین دپاره؟ ما ته خو یې ویلي چې حج له لاړ شه، او چې څوک حج له لاړ نه ړه نو خوښه یې ده که د یهودیانو سب کې پاسې او که د عیسایانو، او چې د چا فرض. نو دا هر څه دا سوچ او فکر دی ثواب دی. نو د مارونو خبر رانه اوږده شوه، خو دا به راته ویمه چې دا مهرباني وکړې چې په چا هم حج فرض دی، په چا هم، نو دا د حج د داخلو ورځې دي. مهرباني وکړې دا مه وایه چې کال له به ځم، کال له جون نه د مر څه پته لګي، داخلې وکړې. او چې په چا نه دی فرض، بېوسه بېکسه دي، نو ته بېوسه بېکسه رب نه دی، رب بېوسه نه دی، رب بېکسه نه دی، ته بېماله، رب بېماله نه دی. دقسې ورته ووایه تهجد وکړې، الله زه بېمال یم خو ته نه. رب العالمین چې کله دا ځمکه آباده کړه او جوړه کړه، نو الله ذوالجلال یو ملغلره پیدا کړه. هغې ملغلرې ته الله پاک د قهر په نظر وکتل، ویلې شوه. چې ویلې شوه، اوبه ترې جوړې شوې، د اوبو د پاسه زګ راغی، او چې دا ملغلره کله ویلې کېدله، د الله په قهر د هغې نه یو لوخړه پورته شوه. هغه اوبه چې د ملغلرې نه جوړې شوې، د الله د قهر په نظر هغې نه الله ځمکې جوړې کړې. هغه د اوبه دي، دا دریابونه ته الله جوړ کړل، او په هغه اوبو چې کوم زګ راغی، د هغې نه الله ځمکه جوړه کړه. او چې کومه لوخړه ترې پورته شوه، د هغې نه رب العالمین د اسمانونه جوړ کړل. دغه ملغلره کوم ځای پرته وه، او دا زګ په کوم ځای لومبې راغی او د هغې نه خور شو، د مکې مکرمې ځمکه وه. هغه وخت کې خو ځمکه نه وه، خو الله پاک دا ملغلره دقه ځای کې ایښودی و چې د هغې نه زګ په دقه ځای د پاسه جوړ شو، او د ځمکې بنیاد رب العالمین د دغه ځای نه کېښود په کوم ځای چې نن سبا بیت الله مبارک دی. فرشتې الله راولېږلې د بره نه ځمکې ته، چې تاسو لاړ شئ ځمکې ته، او الله پاک د فرشتو نه په دې مخ د ځمکه خدمت اغوښته. فرشتې چې ځمکې ته رالې، الله ته سوال وکړو چې یا الله، مونږ خو بره په اسمانونو کې وو، نو ستا د عبادت لپاره یو کور و، بیت المعمور ورته وایي. مونږ به هغه بیت المعمور کې ستا بندگی کوله او عبادت به هم کوو، او ځمکې ته رالو، نو مونږ په ځمکه کم ځای عبادت وکړو. مونږ له یو کور جوړ کا، یو کور راله راکړه چې مونږ په هغه کور کې ستا عبادت کوو. نبی علیہ السلام فرمایي چې بیت المعمور په اووم اسمان کې یو ځای دی، او یا زره فرشتې روزانه په هغې کې د الله عبادت کوي.
کمی فرشتے چې یو ځل پاغې کې د الله عبادت وکړه تر قیامته پورې د هغې نمبر نه راځي دومره د الله فرشتې دی چې د الله نه سوال وکړه چې په ځمکه موږ له یو کور جوړ کړه یو کور راکړه الله چې موږ پکې ستا بندګي او عبادت وکړو نو الله پاک د جنتونو نه په یو کاڼي کې د یاقوت په یو کاڼي کې تیار بیت الله راولېږه بالکل مکمل د یو یاقوت یو خشته ښکلې کاڼي هغې کې بیت الله یو کوټه جوړه وه هغې فرشتو له ورکړه او راویړه او کوم ځای کېښوده همدقه د مکې مکرمې په خاوره د هغې په ځمکه باندې کېښوده وی زه په دې کور کې زما عبادت کوې د دې نه تاویږې هغه تاویدو ته طواف وایي او قرآن حکیم کې الله فرمایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه د انسان دپاره لومبی کوټه چې ما په ځمکه جوړه کړې ده نو هغه بیت الله دی په مکه مکرمه کې دا د الله د هدایت لویه ذریعه ده او د الله د رحمت ذریعه ده او د الله د قدرت پکې ډېرې لویې نښې دي خصوصا مقام ابراهیم په دې مخ د ځمکه الله لومبي پیریان اوسول هغې پیریانو فساد شروع کړو نو الله هغه د رحمت بیت الله بر اسمان ته پورته کړ چې کوم د زمرودو په کاڼي کې و د زمرودو کاڼی د زمرودو په کاڼي کې کوم بیت الله هغه پورته شو یاقوت نه زمرود اسمانونو ته د هغې نه پس حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راغی آدم علیه السلام تم الله پاک د عبادت ځای وښو یو مرکز ورته الله وښو چې دا به ستا د عبادت ځای وي یو مرکز به کوم ځای به یو مقه ځای ورته وښو چې کوم ځای کې الله د اسمان نه د زمرودو په کاڼي کې بیت الله را کوز کړی او بیا اوچت کړی وی دغه ځای دم عبادت کوه او حکم یې وکړه چې ته ځان له کوټه جوړه کړه نو حضرت آدم علیه السلام موجوده چې کوم ځای بیت الله دی په دغه ځای کې یو کوټه جوړه کړه د هغه کوټې نه به تاوېده او په هغه کوټه کې د هغې نه ګیر چاپېره به یې د رب العالمین عبادت کو کچه کوټه وه سیلابونو سره او دریابونو سره روانه شوه نو د آدم علیه السلام نه پس بیا شیس علیه السلام جوړه کړه او د شیس علیه السلام د زمانې نه پس بیا په سیلابونو او په اوبو باندې روانه شوه ځکه دا بیت الله په یو لاندې نشیبي ځمکه کې دی یو وادي کې دی یو خوړ کې دی یو طرف ته هم ترې غرونه دي بل طرف ته هم ترې غرونه دي نو مخامخ چې سیلاب راځي نو په دغه علاقه راځي بیا حضرت ابراهیم علیه السلام ته رب العالمین حکم وکړ اسماعیل علیه السلام یې راوستو ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړه سره ملګري شو او بیت الله جوړ کړ دا څلورم ځل شو د آدم علیه السلام نه پس خو درېیم ځل شو او د هغه فرشتو د بیت الله سره څلورم ځل شو د نوح علیه السلام طوفان هم پې تېر شو ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله جوړو نو ګټې پکې لګولې دا لږ مضبوط یې جوړ کړ شیس علیه السلام او آدم علیه السلام د خاورو کاڼو نه جوړ کړو او ابراهیم علیه السلام د غټو غټو تیږو نه جوړ کړ خپل بچی اسماعیل علیه السلام ورله کاڼی ورکو او ابراهیم علیه السلام با کاڼی ښوده خشته مزیدار بیت الله جوړ یو خشته کاڼی مزیدار د سنگ مرمرو په هغې ابراهیم علیه السلام به ودرېده هغې به وله د قوازې کار کوه خو داسې قوازه نه لکه زمونږ او په خپله اوچتېده څونه چې یو بیت الله لوړېده کاڼې به ورته د هغه د معجزې په برکت باندې اوچتېده په هغه کاڼې کې د ابراهیم علیه السلام د خپې نشانونه پیدا شو د ګوتې د بند دومره هغې ته مقام ابراهیم وایي اوس هم د بیت الله شریف دروازې ته تقریبا مخامخ چې کوم ځای خلک طواف کوي نو هغه کاڼې پروت دی سپین زرې ته ګیر چاپېره ته وکړي دي او بیا یو خشته مزیداره شیشه او د اوسپنې یو جالی
هغه ته تو کړی ده. نو حاجیان یا عمرې والا چې څوک طواف کوي او هلته تېرېږي ښه صفا ښکاري. د انسان د ګوتې د بند عمره د ابراهیم علیه السلام خپې مبارکې ورکې ننوتې دي. اوس په کاڼي کې خپه ننوتل دا د عقل نه بار خبرې دي، خو چې د کم پیغمبر نه د عقل نه بار یو کار ښکاره شي هغې ته معجزه وایي. دا د ابراهیم علیه السلام معجزه وه. ځکه قرآن حکیم کې الله فرمایي فیه آیات بینات، په دغه بیت الله کې د الله د قدرت ښکاره نښې دي. مقام ابراهیم یو پکې مقام ابراهیم، که څوک یې نه مني نو لاړ شئ وګورئ، ووینئ چې د ابراهیم علیه السلام د دواړو قدمونو نښې پکې شته او که پکې نشته، او په کاڼي کې د هغه خپې ننوتېدل دا د الله ډېر لوی قدرت دی. که څوک د الله قدرت او طاقت نه مني چې دغه وویني خامخا به یې مني. ابراهیم علیه السلام چې کله بیت الله مبارک جوړو او اوچت یې که او تیار یې که، نو مشرقي طرف ته ګوټ کې د الله په حکم یو کاڼی پکې ولګو، هغې ته حجر اسود وایي. دا تک سپین کاڼی نبی علیه السلام مبارک فرمایي حضرت آدم علیه السلام لس څیزونه ځان سره د جنت نه راوړو کې راته، یو پکې دا کاڼی او د انسان د سر عمره کاڼی و، هغه هم په دې بیت الله کې لګولی و. بیا چې کله شیس علیه السلام جوړ که هغه هم پکې لګولی و، او چې بیا کله ابراهیم علیه السلام جوړ که دا کاڼی پکې هغه هم ولګو. قرآن حکیم کې الله فرمایي ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الآخرة من خلاق. بعض خلک صرف دنیا غواړي خیرت کې سم نه. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. بعض خلق داوي چې دنیا کې مله خیر خیر ګلا خوشحالي نیک جون راکې، اخرت تم خوشاله جون راکې، د جهنم د اور نه بچ کې. دا خلق دي چې ته الله د دواړو جهانو خیر ورکړي. تاویږي د بیت الله نه رکن یمانی تراش د حجر اسود او نه چې کم هغه طرف ته ګوټ نه هغه ته رکن یمانی وي. دا غي د لري دین استلام نشته. اگر چې بعض خلکو ناپوهي هر ګوټ ته چې ور مخامخ لاسونه اوچتوي، هلته به ناشنا ناشنا خلک وویل. زنانه لږه ناپوهتیا کړي، زنانه لاسونه پورته کوي او ډېر لرې پورې پورته کوي او دا سنګل یو مټې ښکاري، حالانکې دا ګناه ده. زنانه به دا مټې دا به پټې ساتي، یا خورې د ګروتونو کې ځان له تڼۍ واچتک وایي. په دې ګروتونو کې که لاس اوچتوي چې دا کمیس یې نه ښکته کېږي لستوڼې چې دا لاس یې پټې، او که تڼۍ نه شي اچولی نو دا لستوڼې دې کلک ونیسي، که دا هم نه لاس یې نه پورته کوي. ځکه دا لاس پورته کول مستحب دي او مټې او لاسونه ښکاره کول بیا ګناه ده، چې د مستحبو د وجې نه ګناهګارېږي ښه خبره نه ده. خو بعضې زنانه نه پوهېږي، هر ګوټ ته چې مخامخ لاس دومره پورته کړي چې دا ټولې سنګلې تر دې دغه پورې دې ځایونو پورې ټول مکمل سنګلې ښکاري. نو رکن یمانی ته چې ور مخامخ شي لاس به نه پورته کوي، استلام زمونږ په مذهب کې نشته. که چېرته نږدې ورسره خوا کې راغی نو لاس ته پرې راکاږي، ځکه دا کاڼی د ابراهیم علیه السلام د وخت. فایده څه ده؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې رکن یمانی سره اویا فرشتې الله بره مقرر کړي. څو فرشتې؟ اویا. او په یو روایت کې 200 دي. بهر کې اویا فرشتې به مونږ واخلو. اویا فرشتې مقرر دي چې کم انسان دغلته د الله نه سوال کوي، هغه فرشتې دې له مقرر دي چې د انسان په دعا امین ووایه. نو فرشتې معصوم مخلوق دي، د ګناه نه پاک، او الله دې له مقرر کړي چې امین پې وایه. نو چې الله د امین دپاره مقرر کړي دي نو دعا به دې قبلېږي که نه. نو هلته چې خلک راشي نو دا دعا وي. نبی علیه السلام مبارک به دا دعا لوستله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دا خشته جامعه دعا ده. دا چې خطبه کې کم ویم دا الفاظ هم پکې خلک وایي اللهم ایمانا بك وتصدیقا بکتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلی الله علیه وسلم. خدای ستا په دین، ستا په اسلام، ستا د سنتو په اتباع زه پوره اقرار کوم. اللهم انا نسألك العفو والعافیه. خدایا اومې بخې عفو راته وکړي. ښکلې معنی ده. خدای له بیمارو د مصیبتونو نه عافیت راکړي. ورپسې نوره دعا هم د دې په خطبه کې وه، دې لپاره یې وایم چې تاسو یاده کړي او خشته دعا هم ده چې الله زموږ دا دعا قبوله کړي. بیا چې حجر اسود ته کله ور مخامخ شي ورسېږي بیا به استلام کوي. دا یو چکر شو. مخامخ به ودرېږي، لاس به پورته کړي، د سینې برابر، د اوږو برابر نه، بس د سینې برابر.
او دی بوی بسم الله الله اکبر ولله الحمد والصلاة علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا یو چکر شو. بل چکر بوی په حجر اسود لراشي بیا بلاس پورته کې 2 چکر شو.